سلامونه ملګرو، نیکې هیلې احترامات په دغه هیله چې روغ جوړ دی. الله مو خوشحال لره، چېرته چې ژوند کوئ خوشحاله اوسېږئ. زما له اړخه او زما د کورنۍ له اړخه تاسو ته او ستاسو درنې کورنۍ ته د ورکوټي اختر دغه خوشحالیانې په بیا مبارکې شه. خدای دې وکړي چې دغه اختر زموږ دپاره د خوشحالو ذریعه وګرځي. خدای دې دغه اختر په موږ باندې په خوشحالو تېر کړي. او دغه یوه هیله به کومه چې هوایي ډزو نه تاسو ډډه وکړئ، دغه پکې مه کوئ، ځکه په دغه وجه باندې د ډېرو خلکو کورونه ورانېږي او داسې نه چې ستاسو د وجې نه د چا خوشحالیانې په غم کې بدلې شي، یو خور بېروره نه شي، یو ورور بېروره نه شي، او دغه شان زموږ خویندې کونډې نه شي. نو د هوایي ډزو نه ډډه وکړئ. او بل زما پیغام دی دغه ځوانانو ته په خصوصي توګه باندې چې تاسو د موټر سایکل د دغه ون ویلینګ نه د دې نه ډډه وکړئ، دغه مه کوئ. په دغه اخترونو کې خپل اخترونه په ځان مه ورسپور کوئ. د خپل ځان لپاره او د خپل چاپېریال لپاره د خپل ځان خیال وساتئ. ډېره زیاته مننه.